دا ورو سوال کړی دی چې یو داسې جنۍ له زکات ورکولی شو چې هغه پې ځان له د واده دپاره سامانونه والي غریبه ده خو دلته وایي سوچ دې ته ځي چې نن سبا ودونه زموږ په ملکونو کې رسمونه رواجونه ګران شوي دي او خلکو په زور هر څه ډېر کړي دي نو لازم به دا به پکې هغه څه مالي چې هغې ته به ضرورت نه وي خو لازم به یې چې علاقې رسم و رواج دی آیا په داسې صورت کې زکات ورکول دا به جایز یو که نه او سړي ته پته چې دا کیدی شي په داسې څه کې ولګوي ضرورت نشته نو بیا به زکات ورکوو که نه جواب اول خو دا مسله یاده کوي ګوره دې ته غوږ کولاو کوي او صرف د ظاهري غوږونه نه د زړه غوږونه یاد یې کوي او سمه یاد یې کوي او خلکو ته یې ورسول دې باندې ځان پوه کړه د زنانه دپاره کور تیارول د زنانه کور کې دننه سامانونه تیارول کور کې چې څه لګي دا غیره پیدا کول دا د خاوند کار دی دا د ښځې کار نه دی موږ چې د یتیمې د غریبې د واده غم ویوړو نو هغه زموږ د هغه رسمونو رواجونو د لاسه چې کوم موږ ته د هندوانو نه پاتې شوي د هغې د لاسه موږ غم ویوړو یعنې د چا په کور کې یو یتیمه وی یا غریبه وی نو خو هېڅ مشکل نه و که موږ دغه رسمونه رواجونه نه کولی یتیمه دي که نه غریبه دي دی خو جنۍ واده کوي او جنۍ هغه ده نور شروط پوره دي کور برابرول د کور سامانونه لوښي کټ شو څه چې د هغې خوا او شا کې دي دا په خاوند باندې لازم دي چې ښځې له به یې ورکوي دا خاوند کار دی اوس زمونږ طرفونو ته خو هغه د چا کار دی هغه د ښځې کار دی نو ځکه دې سوال ته ضرورت راغی چې د یتیمې یا د غریبې د واده په وخت کې هغې له پیسې موږ ورکولی شو زکات که نه ځکه چې هغه یعنې سوچ ته وکړه یو جنۍ دومره غریبه ده چې د هغې څه درک نه لګي هغې له اوس موږ پیسې ورکوو چې هغه ځان له کټ والي هغه ځان له لوښي لرګي والي دا زموږ د معاشرې حال دی بیا به دا غریبه راولګي نو دا لوښي دا کټ او دا المارۍ دا به راوچتې کي نو یو کس پسې به ویسي چې هغه ښه مالداره دی ښه برابر دی نو د هغه په کور کې به دا سامان ولګي نو واده به وشي یا یتیمه پلار یې نشتي غریبه دقه شان ناسته ده ولې دا یتیمه ناسته ده وایي څه ورسره نشتي نو څه نه څه خو له کول غواړي څنګه څه نه څه کول غواړي د علاقې رواج دی او الګ کور والا په دې کې د الګ ټکی چې دا مزه نه کوي الګ کور والا وایي چې لازم به کټ خو به راوړئ خو یتیم غریبه ده کله داسې چې یتیم هم نه ده پلار یې شتي خو پلار یې غریب دی او څومره غریبانانو چې نور هېڅ وسې نه رسي چې ته یو ټوټه وړه غونته کې ځمکې هغه راوالي خرڅې کړي لوڼو لپاره چې دوی دا واده وشي لور خور خو کور کې نه شي کېنولی قرضې وکړي قرضې په لکاو روپۍ دی قرض کړي وروسته په هغه قرضو کې زری د غریب ګرځي یو ورته وایي زما پیسې بل ورته وایي زما پیسې هغه د دې لوڼو دپاره راغستې دي او موږ برید ته ورته موږ وایو موږ پښتانه یو موږ غیرتیان او هلته هغه یار خوشحاله دی وایي زما واده دی نو تا دې ته سوچ کړی دی چې ستا د دې خوی د لاسه او د دې کچه خیال د لاسه یو غریب باندې څومره سخته تېره شوه جنۍ د الګ کور ته راځي د کور اصل کې چا دی د الګ دی نو د خپل کور به دې تیاری که نه دغه جنۍ چې روانه هغه به له تیاری الګ به یې تیاری ښه ښځه چې سړی راولي په دې ښځه باندې د خرچې ذمهوار څوک دی پلار خاوند نو ولې دا کټ طلایي لوښي لرګي دا خرچه نه ده د کور خرچه نه ده بل زموږ دې ذهن ته وګوره که موږ وایو چې نه دا زور به زه لازم وباسم د دې جنۍ نه جهالت یو سړی کوي نو په داسې شي کې بله خبره بیا هم برابر وایي چې یاره دا جنۍ دا سامان علي او د پلار کور ته وړي نو ځکه چې زه دا زور وباسم نو دا سامان ټول هم ستا د استعمال دی که نه دا سړی به نه استعمالوي دا سامان د ده بچي به یې نه استعمالوي نو سامان خو ستا د استعمال دی ناول مسله دا ده
د هغې نه بعد بیا دا موږ وایو که چېرته علاقه کې زموږ د دې رواج په شان جهالت دی او نه کېږي نو بیا به ګورو چې د دې جنۍ پلار خپلوانو کې څوک شتي او که نه کوي نو هغوی ته به ووایو هغوی طاقت رسي چې یاره د خپلې لور له یا د خور له یا د خپلې له سامان څه نه سوالي چې د دې دا واده پرې وشي هغوی یا انکار وکړو خپلوانو چې یاره موږ یې نشو کولی یا پلار یې وي چې پلار یې شتي خو غریب دی اوس دې کې جنۍ دقه شان پاتې شو خاوند خو ځان له ډډه لګولی چې سامان به راځي پلار غریب دی یا مړ دی خپلوان یا غریبانان دي یا نه مني هغوی زموږ پکې څه کار دی نو په داسې ټیم کې زکات دې جنۍ له ورکول دا جایز دي چې غریبه ده ښه نو هغوی خوراک پرې نه کوي نو نور بعضو د عقل ته سړی حیران شي خصوصا دا لیبرل غونته کې نه دوی په دې دین باندې ډېر اعتراضات کوي کله ته څاروی حلالې قرباني کوې که نه به دې به چغې شروع بې زبانه څاروی وي را سملولی د حلالۍ دا ته ظلم نه کوې اوس دلته تا ته یو کس دا ووایي چې ته چې دې جنۍ له دا پیسې د زکات ورکوې او ته وایې دا جایز دي د دې دپاره چې واده پرې وکړي د دې نه ښه نه ده چې هغه غریب له ورکړي چې هغه ډوډۍ ته ضرورت لري یعنی یو غریب دی چې واده ته ضرورت دی بل غریب دی ډوډۍ ته ضرورت دی نو ته هغه چا له ولې نه ورکوې چې ډوډۍ ته ضرورت دی او خفه کېږې بره زما په تاسو هم دا ګمان دی چې ستاسو هم زړه دا ده یاره ډوډۍ خو ډېر اهمه دا خبره یاده کړئ چې کله ناکله نکاح ته بلکل دقه شان ضرورت وي لکه څنګه چې ډوډۍ ته ضرورت دی د ژوند مسله شي یو جنۍ کور کې ناسته ده پیغله شوه ژوند یې تباه کېږي ګناه کې واقع کېږي بې پردګۍ کې واقع کېږي یعنی دې ټیم کې د دې د واده ته هغه شان یې د هغې نه زیات ضرورت دی کوم ضرورت چې څه ته دی خوراک څښاک ته دی خوراک یې ونه کړو څه به وشي بیماره به شي یا به ډېر بیماره شي مړه به شي او چې د دې نه واده کولو د راسه دا زناګانې شروع کړي په خپل هم په ګناه کې واقعه معاشره هم ټوله تباه و برباد شو پلار هم وشرمېد قوم هم وشرمېد مسله ټوله لاړه ګډوډه شو نو کله واده ته ضرورت ته څنګه شي او دا د بعضو هغه ځوانانو نه تپوس کوي چې ودونه یې نه شي او به ته دې تفصیل ښه وکړي ځان له ورسره کښېنې که نه تفصیل ترې معلوم کړي چې واده ته ضرورت څنګه دا به دا مشران د بعضو مشرانو ځان په زور ساده کړی یاره وایي زما زوی دومره ښه سړی دی سره غږ نه کوي نو زوی خو پلار ته چغې ري چې والی مخامخ چې پلاره ماله واده وکړه حیا واله ورځي او جنۍ کله غږ کولی شي بیا زموږ د پښتنو په معاشره کې جنۍ خبره وکړي چې د دې به ګوره کم ځای چې جنۍ پلار ته ما واده که پلار مور له پکار دی چې صحیح هوښیاران حالاتو ته ګوري په ده باندې هم د ځواني تېره شوې د دې به څه وایي بس پکې دا شروع وکړي زمونږ چې وایي وخت وکړې زمونږ موږ دا کیسې نه دي کړي دا خبره هم غلطه ده وختونه ټول یو شان نه وي ستا په وخت کې انټرنیټ نه و ستا په وخت کې فحاشي عامه نه وه ستا په وخت کې چې دی خوراکونه داسې نه وو ستا په وخت کې داسې سفرونه نه وو او ډېرې خبرې دي نو دا خبره دې م ووایه غلطه ده زوی ته نه وایي ته ورته ووایه بل چې ورسره څوک ناسي وایي دا خبره دې غلطه ده چې زموږ وخت کې خو داسې نه وه نه هلته وخت بدل دی او نن وخت څه دی بدل دی